أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټس څنګه چې موږ په پارټس اف سپیچ باندې ویډیوز دغه لیکچر شروع کړو په هغه کې موږ په ناون باندې یو کمپلیټ ویډیو جوړه کړو دا هغه په ټایپس باندې موږ پوره بحث کړو او دغه شانتي بیا په پروناون باندې په ورب باندې دغه درې په دغه سیریز کې شو د پارټس اف سپیچ دا کوم سیریز شو په دای کې ناون شوی پروناون شوی او ورب شوی نن نمبر د ایډورب د ایډورب باندې نه ویډیو کې ډسکس کوو راځي وایو چې ایډورب څه شي دی که د دې نه مخکې تاسو د پارټس اف سپیچ دغه لومړنۍ لیکچر یې نه وي کتلې ناون نه وي کتلې پروناون نه وي کتلې ورب نه وي کتلې دا په تفصیل سره ویډیوز زموږ په چینل کې پرتې تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ او دغه ویډیوز اول وګورئ نو بیا راځو ایډورب به ډسکس کوو بیا تاسو دا ویډیوز وګورئ ځکه چې دغه ټول په ترتیب سره دي د پارټس اف سپیچ چې کوم دی په دغه ترتیب سره که تاسو زده کوئ نو بیا به تاسو انګلیش سپیکینګ چې کوم دی دا به تاسو فلوئنټلی ویلی شئ نو راځئ ایډورب زده کوو چې د ایډوربس رولز دي یا د دې څه اهمیت دی په انګلیش ګرامر کې نو ایډورب موږ ډیفینیشن داسې کوو چې ایډورب is a word ایډورب یو ټکی دی چې هغه څه چل کې which modifies or describe یا modify کوي یا describe کوي څه شی describe کوي چې څه verb describe کوي د verb کیفیت بیان کوي یا an adjective صرف د verb نه د adjective هم کیفیت بیان کوي او وسره or another adverb په یو سنټنس کې په یو جمله کې یو نه سیوا هم ایډورب راتلی شي لکه په چېرته په یو سنټنس کې دوه ایډورب راشي نو موږ به دا وایو چې دا یو ایډورب د دې بل ایډورب کیفیت یا د دې باره کې نور څه بیان ورکړي نو ځکه موږ دلته کې په تعریف کې وایو چې دا به د ورب کیفیت بیانې د ایجکټیو کیفیت به بیانې او یا به د یو بل ایډورب کیفیت بیانې نو دغه ټکي ته به موږ څه وایو دغه ټکي ته به موږ ایډورب وایو په دې تعریف کې که موږ وګورو نو دی وی چې دا د ورب د ایجکټیو یا د یو بل ایډورب څه کوي کیفیت په بیانې حالت په بیانې نور د هغې متعلق په څه وایي که په جمله کې وربز راغله لکه ورب موږ الریډي ډسکس کړلی چې یو کار دی د دغې کار باره کې په یو سنټنس کې داسې نوره اضافي خبره وشوه چې هغې له د هغې متعلق یې لږ نور خبره واضحه کړه لکه که زه ووایم چې یو هلک دی هغه منډه وهي موږ به یو اګزامپل ساده پښتو کې داسې ویلو چې یو هلک منډه وهي که زه بیا داسې ووایم چې هلک تیزه منډه وهي نو دا د دغې منډې نور بیان موږ ورکړو لاول موږ ووایو چې هلک منډه وهي نو دا موږ ته پوره واضحه نه شوه چې هلک تیزه منډه وهي سلو منډه وهي څنګه منډه وهي نو دغه څنګه جواب موږ ته په دغه جمله کې میلاو شو چې دغه هلک تیزه منډه وهي که چېرته په یو جمله کې څنګه راغلي کله راغلي او when where why داسې قسمه سوالونه راغلي او د دغې په سنټنس کې چې کوم موږ جواب ورکړو نو دغې ټولو ته موږ ایډورب وایو لکه موږ یو څو اګزامپل د ایډورب اخلو اګزامپلز موږ اخلو موږ ته دا پته دا دې موږ ته نوټ وي چې زیاتر ایډورب دی چې کوم دي د هغې په اخره کې به ال وای راغلي خو ټولې نه که چېرته موږ یو ایډورب واخلو لکه پاست یو ټکی دی موږ د دې ایډورب د دې په اخره کې ال وای ولګو پاستلی نو دا سنټنس په مکمل غلطي زه وایم چې څه علي is running fastly لکه د دې په پښتو کې موږ مطلب داسې ویلو چې علي په تیزۍ سره منډه وهي نو دا سنټنس دی موږ سره مکمل غلط دی ځکه چې پاستلی چې کوم دی نو دا ایډورب نه دی داسې ټکي په انګلیش په ګرامر کې نشته نو که فرض که داسې ټکي راشي نو موږ بیا صحیح جمله داسې ویلی شو چې علي is running very fast دلته کې موږ څه ولګو very fast ولګو ځکه چې دا ویری موږ سره څه شی دی ایډورب دی دا څه شی دی ایډورب دی نو دا د علي
د رننګ د هغه منډې هغه کیفیت یې بیان کو، د هغې باره کې وویلو چې دا علي منډه وهي خو تیزه منډه وهي. نو دلته کې به دا پاس لیکه موږ وایو دا به غلط دي. دلته کې موږ د پاس سره بیا ویرې لګو. نو زیاتر چې کوم دی هغه به ایل وی راغلي، خو بعضې ټکو سره که موږ ایل وی لګو نو هغه موږ سره هغه جمله غلطي. لکه داسې یو موږ واخلو لاوډلي، دا ایډورب دی. سلولي، د دې په اخره کې موږ وګورو نو څه راغلي؟ ایل وی راغلي. خو ټول یوازې دا نه ده چې صرف ایل وی پکې راغلي نو هغه به ایډورب وي. لکه د دې نه علاوه څه شی دی؟ ویري، دا هم ایډورب دی. یا موږ دا هم ویلی شو چې زیاتره خلک به دا نه وایي، خو دا هم ایډورب دی. یسټرډے، یا موږ وایو شو ټوډے، دا ټول چې کوم دي نو دا ایډورب دي. موږ سنټنس د اگزامپل په ترو سره الو. لکه موږ به څه وایو چې the baby is crying loudly. ماشوم جاړي او څنګه جاړي. دلته کې موږ سره ایډورب بیان کړل. که موږ تشه داسې جمله وایو چې the baby is crying، ماشوم څه کوي؟ بچہ رو رہا ہے. نو د دې په مطلب هم موږ پوه شو، دا هم سنټنس دی. خو دلته کې دا لاوډلی ورسره راغی، د دې کرایینګ، د دې کرایینګ موږ سره څه شی دی؟ کرایینګ موږ سره ورب دی. او موږ بره په ډیفینیشن کې ویلي وو چې دی به د چا؟ دا ایډورب به د ورب کیفیت بیانوي. او دلته کې دا موږ سره څه شو؟ دا موږ سره ایډورب شو. د ایډورب څه چل کړلی؟ د دې ورب کیفیت یې بیان کړلی چې دا ماشوم جاړي خو څنګه جاړي؟ په کلاره جاړي که په تیزه جاړي. نو دلته کې موږ سره په سنټنس کې لاوډلی راغلی. نو د دې نه موږ مطلب واخیستو چې دغه ماشوم جاړي خو ډېر په تیزۍ سره جاړي. یو بل سنټنس موږ الو چې the boy is walking slowly. بغیر د دې slowly نو هم څه دی؟ سنټنس کمپلیټ دی. which the boy is walking، هلک روان دی، واکینګ کوي. خو دلته که سلولي راغی نو موږ ته دا پته ولګېده دی موږ ته څه وکړو؟ د دې واکینګ د دې ورب یې موږ ته څه وکړو؟ د دې ورب کیفیت یې موږ ته بیان کړو چې هغه روان دی. خو څنګه روان دی؟ په کلاره باندې روان دی. نو د متعلق نور وضاحت کو، هغه کیفیت یې ویله بیان کو. نو دغه ایډورب چې کوم دی دا موږ ته د یو د ورب او د ایجکټیو یا د بل ایډورب موږ ته کیفیت ښیي چې دا کار کیږي خو څنګه کیږي، داسې یو موږ ته ښیي. اوس د دې I am coming today یو بل اگزامپل ووالو. I will come tomorrow. I will come tomorrow، میں کل آؤں گا. دا tomorrow چې کوم دی دا هم موږ سره څه شی دی؟ ایډورب دی. نو دغه کیفیت چې موږ ته د ورب د ایجکټیو یا د بل ایډورب موږ ته بیان کړي نو دغه ټول موږ سره ایډورب دي. اوس چې کوم دی نو ټایپس اف ایډوربس ته ځو. ټایپس اف ایډورب ډسکس کوو چې د دې ایډوربس کم ټایپس دي، دغه ایډورب په کم ځای کې راځي او څنګه استعمالیږي. اوس راځئ ډسکس کوو ټایپس اف ایډورب. ایډورب باندې موږ ځان پوه کړو چې ایډورب څه شی دی. دا یو څه اگزامپل یې واخیستې. اوس ایډوربس ټایپس چې کوم دي، د دې قسمونه چې کوم دي، اقسام چې کوم دي هغه ډسکس کوو چې د دې څومره قسمونه دي. نو د ایډوربس چې کوم دی اولنی قسم چې کوم دی هغې ته موږ وایو ایډورب اف مینر ورته وایو. مینر اصل کې موږ طریقې ته وایو. د دې مطلب دا دی چې یو کار څنګه کیږي. موږ به داسې وایو چې کام کیسے ہوتا ہے، کام کیسے ہوتا ہے. په دې کې موږ ته دا ایډورب چې کوم دی نو هغه طریقه به موږ ته ښیي چې په دې کې دا کار څنګه کیږي. لکه اگزامپل موږ به والو چې he runs quickly. د یو چا باره کې موږ ته خبره کوي چې he runs
کویکلی هغه منډه وهي و دوړتا ہے. که د دې کویکلی نه علاوه موږ دا سنټنس وایو نو د دې مطلب به دا شي چې هی رنز کویکلی، هی رنز و دوړتا ہے هغه منډه وهي. خو دلته کې موږ ویلو چې کام کیسے ہوتا ہے هغه منډه وهي خو څنګه منډه وهي موږ ته هغه طریقه اوس وښوله. نو کویکلی یو ایډورب موږ ته راغستی دی چې دې منډه وهي خو څنګه منډه وهي تیزه منډه وهي. و तेज दौड़ता है वो तेज दौड़ता है. دا موږ ته کیفیت ښودلی د دې کس چې دې منډه وهي خو هغه تیزه منډه وهي. یا یو بل سنټنس دی چې شي واکس سلولی. یو جنۍ ذکر کړلی چې هغه روانه ده. څنګه روانه ده؟ هغه واکینګ کوي. څنګه واکینګ کوي؟ سلولي واکینګ کوي. نو په داسې قسمه ټایپس چې کوم دي دغه لومړنی مینرس ایډورب اف مینرس چې کوم دی په دې کې موږ ته څه کوي؟ دغه ایډورب به موږ ته د یو کار طریقه ښیي چې دا کار څنګه کیږي. نو دغې ته به موږ ایډورب اف مینر وایو. دویم قسم د ایډورب دی ایډورب اف ټایم. په دې کې به د ټایم ذکر کیږي. ټایم د نوم نه ظاهره ده چې وخت ته ویل کیږي. نو په دې کې موږ ته د وخت باره کې ویل کیږي چې دا کار کیږي خو دا کله کیږي. ایډورب اف ټایم یو څو اگزامپل یې موږ اخلو. څه چې he is studying now. دې جملې ته که موږ وګورو نو دې کې موږ ته دا ذکر شوی دی چې وہ ابھی مطالعه کر رہا ہے. هغه اوس لګیا دی مطالعه کوي. موږ دلته کې وویل که نه چې دې ایډورب کې به موږ ته په دې ټایپس کې به موږ ته د وخت هغه ټایم چې کوم دی هغه به یې راته ښولي. موږ ته وایي چې دا کام کب ہوتا ہے. کام کب ہوتا ہے. په داسې قسمه ایډورب کې موږ ته ویلي چې دا کار کله کیږي. نو دې کې موږ ته ناو ویلي ابي لکه دا کار کیږي خو اوس کیږي. کوم کار کیږي؟ سټډینګ چې کوم دی دا ورب دی که نه دا کار دی. موږ دلته کې به راویلي وو چې د دې به څه کوي؟ د ورب باره کې به د ورب کیفیت پخې د ورب باره کې به موږ ته نور بیان راکړي. نو موږ ته وایي چې ښي سټډینګ هغه مطالعه کوي. خو دلته کې ورسره ناو راغی مطلب دا شو چې هغه مطالعه کوي خو اوس مطالعه کوي. لهذا دا ایډورب شو. ایډورب اف ټایم شو. بل موږ وایو چې he will come tomorrow. هغه به راځي خو کله به راځي؟ سبا به راځي. موږ ته دلته کې وخت ښودلی سبانۍ وخت یې راته ښودلی. کل سبا ته وایي چې هغه به راځي خو کله به راځي؟ سبا به راځي. نو لهذا دا هم څه دی؟ ایډورب اف ټایم دی. یو بل قسم دی ایډورب اف پلیس. په دې کې موږ ته د پلیس یعنې د ځای ذکر کیږي. دا کار کیږي خو په کوم ځای کیږي؟ کام کہاں ہوتا ہے. دا کار په کوم ځای کې کیږي؟ لکه زه به ووایم چې څه کم هیر ادھر آو. دلته کې راشه. ځای موږ ته ښودلی دا ځای موږ ته ښودلی. کم راشه هیر دلته کې. یو بل اگزامپل دی چې څه Ali is standing there. علي وहाँ کړه ہے. علي ولاړ دی په کوم ځای کې ولاړ دی؟ دیر دغلته کې ولاړ دی. نو دلته کې که موږ وګورو دا هم موږ ته د ځای ذکر شوی دی. دا هم موږ دلته کې د ځای ذکر شوی دی چې دلته کې هلته کې چې داسې قسمه ورډز راغله په یو سنټنس کې. نو دا موږ وایو څه وایو چې دا ایډورب اف پلیسز دي. څلورم نمبر چې کوم قسم دی هغه دی ایډورب اف فریکوینسي. ایډورب اف فریکوینسي دا موږ ته تعداد ښیي. داسې تعداد به نه ښیي چې یو دوه درې څلور داسې نه. موږ ته به دا وایي چې په دې سنټنس کې دا کار څومره پیری شوی دی. یو پیری شوی دی، دوه پیری شوی دی، درې پیری شوی دی یا څو پیری شوی دی. هغه موږ ته ظاهري چې دا کار په دې کې څو پیری شوی دی. لکه
موږ به ووایو چې he always coming on time. هغه همیشه راځي. کله راځي؟ هغه همیشه راځي، په ټایم باندې راځي. نو دلته کې موږ ته څه وویلو؟ همیشه یې راته وویلو. موږ ویلي وو که نه چې موږ ته به هغه کار ښیي چې دا کار یو پیره کېږي، بار بار کېږي، یا هغه تعداد به موږ ته ښیي چې دا کار څومره پیره کېږي. نو دا موږ ته په دې جمله کې ظاهر کړو چې دا څه کېږي؟ دی په ټایم باندې همیشه راځي. نو لهذا موږ وایو چې دا ایډورب اف فریکوینسي دی. الویز په کوم سنټنس کې راغی نو موږ وایو چې دا څه شی دی؟ دا ایډورب اف فریکوینسي دی. یا بل وایو چې they never tell lie. वो कभी झूठ नहीं बोलता है. هغې هېڅکله هم دروغ نه وایي. هغې دروغ نه وایي، کله هم دروغ نه وایي. کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. هغې هېڅکله دروغ نه وایي. نو دا هم لحاظه څه شی دی؟ ایډورب اف فریکوینسي. بل پوینټ نمبر دی ایډورب اف ډیګري. ایډورب اف ډیګري په دې کې موږ ته وایي چې کام کس حد تک ہوتا ہے، کم حده پورې کار کېږي. نو هغه به ایډورب اف ډیګري وي. لکه موږ څه وایو چې څه he is too tired. هغه ډېر زیاته ستړی شوی دی. نو هغه ډېر زیاته ستړی شوی دی. موږ ته وایي چې کس حد تک، نو موږ ته دلته کې څه وایو چې ډېر زیاته هغه ستړی شوی دی. یا موږ وایو the work is almost finished. یا موږ څه وایو چې علي is very intelligent. وایي څه به وایو چې علي is a very intelligent boy. علي یو هوښیار هلک دی. علي ایک होशियार लड़का है. دلته کې موږ ته ویري استعمال کړلی چې هغه هوښیار دی، خو ډېر زیات هوښیار دی. هغه ښه دی موږ ته ښودلی چې څه شی دی؟ هوښیار دی، خو هغه ډېر زیات هوښیار دی. نو دغه ټول موږ په دې ویډیو کې ډسکس کړو. ایډوربس په تفصیل سره ډسکس کړو، بیا خو د هغې ټایپس ډسکس کړو په تفصیل سره. دغه 15 ټایپس وو. نو په ویډیو خو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو په انتظار باندې. والسلام.